د قوم یعنی د لوط علیه السلام د قوم بل جواب نه و سوه د دې نه چې دا خلق د خپل کلی نه وبوسي بېشکه دوی داسې خلق دی چې ځون ډېر پوک سوتي نو میش هغه لوط علیه السلام ته او د هغه خاندان ته نجات ورکړ د هغه د ښځې نه سوا چې هغه مشرک وه هغه په پوتې کې دین کښې شوه وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين او میش په هغې باندې نااشنا باران ووروه نو ته وګوره چې د مجرمان انجام څنګه و وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين او لجله و میش مدین ته د هغې ورور شعیب علیه السلام هغه وویل ای زمو قومه توسې د الله تعالی عبادت کوئ توسې د پوره هغه نه سوا بل هیڅ حق معبود نشته یقینا توسې ته د خپل رب له طرفه ښکاره دلیل راغلی دی نو توسې پیمانه او تول پیره کوئ او خلق ته د هغې شیان کم مه ورکوئ او په ځمکه کې ورانی فساد مه کوئ د هغې د اصلاح نه پس دا د توسې د پوره غوره ده که چیرې توسې ایمان راوړونکي یئ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين او توسې په هر لیار کې مکشنئ چې توسې خلق وویروئ او توسې د الله تعالی د لیارې نه هغه څوک منع کوئ چې په هغه الله تعالی ایمان راوړي او توسې په هغې کې کوږوالی لټوئ او توسې هغه وخت یاد کئ کله چې توسې ډېر لږ وئ نو هغه الله تعالی توسې ډېر کړئ او توسې وګورئ وکسئ چې د ورانکار انجام څنګه و وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين کچېرې په توسې کې یوه ډله په هغې تعلیم باندې چې په هغې سره زر لجل شوی یم ایمان راوړي او بله ډله ایمان را نه وړي نو تر هغې پورې صبر کوئ چې الله تعالی زمیش په منځ کې فیصله وکړي او هغه تر ټولو نه ښه فیصله کوونکی دی